خپرونکي او لوړوونکي سیخان تعالی په نامه تر هر څه دمخه د هیلې مجلې د ادارې لخوا نننۍ غونډې ته قدرمنو شاعرانو، لیکوالو، استادانو او ټولو قدرمنو مېلمنو د راتګ له امله د زړه کومې ښه راغلاست کوي. هیله لرو ورځنی او فرهنګي ژوند مو له خوښیو او بریو ډک وي. زموږ نننۍ غونډه د هېواد یو ځوان او تکړه شاعر عبدالمالک بېکسیار د یوې ښکلې شعري مجموعې د سنځورګل په شپو کې د مخکتنې په مناسبت جوړه شوې ده. د سنځورګل په شپو کې شعري مجموعه د شاعر د شعرونو دویمه ټولګه ده چې په دې ورځو کې د هیلې مجلې د ادارې لخوا خپره شوې ده. دا مجموعه ټول 101 شپېته مخه لري او 107 ټوټې آزاد او قافیه‌وال شعرونه پکې ځای شوي دي. عبدالمالک بېکسیار 10 کاله کېږي چې له خپل هېواده لرې په یو غربي هېواد کې مهاجر دی. دی په غرب کې ژوند تېروي خو غربي شوی نه دی. دی هماغه سپېڅلی او بې تکلفه افغان دی چې پخوا و. بېکسیار په لویدیځ کې هم د خپل هېواد د فرهنګ او ژبې د ښېرازۍ لپاره ارام ژوند پر ځان نارامه کړی او د خپل تندي د خولو او د لاسونو د تړاو په بیه د هیلې په شان د یو ښکلې ټولنیزې او کلتوري مجلې د چاپ د لګښت د برابرولو جوګه دی. تر اوسه پورې د هیلې 11 ګڼې په منظم ډول چاپ شوي او 12مه یې تر چاپ لاندې ده. څو عنوانه کتابونه هم د ده په مالي لګښت چاپ او خپاره شوي دي. بېکسیار د هیلې مجلې په پیل سره د خپل هېواد او فرهنګ لپاره نورې زیاتې هیلې هم لري او د هغو د ټولو د بریو په هیله دی. د سنځورګل په شپو کې شعري مجموعه نه یوازې د بېکسیار له دې ډول هیلو څخه یوه هیله ده بلکې زموږ د ټولو هیلهوالو یوه هیله هم ده. زموږ نننۍ غونډه چې د همدغې نوې راټوکېدلې شعري مجموعې یعنې د سنځورګل په شپو کې د مخکتنې په مناسبت جوړه شوې ده پر دغو لاندې برخو مشتمله ده: د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو تلاوت، د سنځورګل په شپو کې د نوې شعري ټولګې په باب د قدرمنو لیکوالو او ویناوالو نظر څرګندونه، ازاده مشاعره او په پای کې یو لنډ سندریز پروګرام.